په ننګرهار کې د ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو د عمومي ریاست له لوري د 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت 14 وټر پمپونو ته د برق رسونې په پار د پروژې د چارو د پیل مراسم. مسؤلین وایي چې یاد چاره به د 2 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي چې ورسره به خدمات څلروي ساعته او سلګونه خلکو ته د کار زمینه برابر شي. دا د 14 واټر پمپونو چې په ښار کې دي تاسو به ټول لیدلي دې ته د بجلی لاسرسی په ډېره کمه اندازه باندې ونو طبیعي خبره ده چې په خدماتو یې اثر و. تقریبا د 12 میلیونه افغانیو په مصرف باندې دغه واټر پمپونه ټول د 4 ساعته یعنې 6 وولټه چې د ډرونټي برېښنا ده د هغې سره وصل شو. خواوشا 1500 پورې ښاریان غریبانان خلک دا په کار کې بوخت دي چې هغوی ته به هم د نفقې یو ذریعه جوړېږي. انشاءالله موږ په نږدې کې د ننګرهار د مختلفو نواحیو دپاره پروژې په پلان کې لرو چې دوی ته د پاکو اوبو د لاسرسی وشي. په ورته مهال د جلال آباد د ښار اوسیدونکي د دې پروژې په پیل کولو خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې د ښار ټولو برخو ته صحي اوبه ورسوي. دوی چې د ماشاءالله ډېر ښه ترتیب روان دی. غوښتنه هم دغه چې هغه سیمې چې د اوبو نه پاتې دي او هغه ناحیې چې د اوبو نه پاتې دي باید د اوبو رسولو ریاست هم غوښتنه دغه چې هغې سیمو ته هم پاکې او صحي اوبه ورسوي. او موږ د دولت نه غواړو چې مسخت نور هم مسخت د برسانه سیستمونه وغځېږي او خلکو ته خدمت وکړي او مسخت موږ ته نه خوشحاله باید نور هم خدمات وکړي. د دې ترڅنګ بیا ځایي مسؤلینو ویل چې اوس مهال د ښار شاوخوا 8000 کورنیو ته صحي اوبه رسولي او ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښار ټولو برخو ته صحي اوبه ورسوي. زموږ پمپونه چې دي په دوامداره برېښنا ولري او خدمات زموږ له 6 ساعتو نه 10 ساعتو 14 تر 20 ساعتو ته ورسیږي د برېښنا په موجودیت کې. ځکه جنراتورونه موږ به چلانول د تیلو مصارف به زیاتو نو هغه زموږ تولید د اوبو ډېر کم ښاریانو ته. اوس به انشاءالله د دې پروژې په تکمیلېدو سره به زموږ مصارف هم کم سي او د اوبو تولید به 4 چنده او 3 چنده زیات سي انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ټولو ولایاتو کې د اقلیمي بدلون له وجې خلک د صحي اوبو د نشتون شکایتونه کوي او له مسؤلینو غواړي چې یاد برخه ته ځانګړی پام وکړي.